ها اوکې ګلابه اوس تاسو د پیراګراف ته یو نظر وګورئ. تاسو ته ما اول د پیراګراف په باره کې ایکسپلینیشن درکو، بیا مې تاسو ته ووایي چې یو پیراګراف بیسیک الیمنټ څه دي، مطلب ټاپک سینټنس څه دی، بیا د هغې نه بعد سپورټینګ سینټنسز او بیا د هغې نه بعد کنکلوډینګ سینټنس. او یو پیراګراف چې دا به مونږ لیکو څنګه، آلریډي تاسو ما اول په دې باندې پوهه کړئ. بیا تاسو ته ما پیراګراف چې دی هغه هم په بورډ باندې ولیکو. د دې پیراګراف په مدد سره دا کمې خبرې چې مونږ وکړې هغه به اوس تاسو ته نورې هم کلیر شي. ټیک ده؟ او د نن نه بعد چې کله تاسو بیا پیراګراف لیکې نو تاسو ته به بالکل د سره هم څه مسله به درته نه وي. دا یو بیسیک پیراګراف دی. اول خو په خپل ذهن کې دا کېدی چې دا یو بیسیک پیراګراف مې درته ولیکو چې صرف تاسو په دې پوه شئ او تاسو به بیا چې د ځان نه پیراګرافس لیکې نو هغه به په دې طریقه باندې لیکې. ټیک ده؟ اول تاسو د اولنۍ سینټنس ته وګورئ، د برې سینټنس ته. ټیک ده؟ دا ما په ریډ کلر باندې لیکلې ده، دا ټاپک سینټنس دی. دا په بلیک کلر چې مې کومې لیکلي دي دا سپورټینګ سینټنسز دي یا سپورټینګ ایویډنس دي. او دا لاست سینټنس دا مې بیا په ریډ باندې لیکلې ده، نو دا څه شی دی؟ دا کنکلوډینګ سینټنس دی. کلیر دی؟ اول دی ټاپک سینټنس، بیا دی سپورټینګ سینټنسز او بیا دی کنکلوډینګ سینټنس. خو تاسو به ګورئ په ایگزام کې دغه شانتې په جدا جدا کلرز باندې نه لیکئ، تاسو به په یو کلر باندې لیکئ. دا ما صرف او صرف ستاسو د پوهې دپاره تاسو ته ما دا لیکلي دي په دې ډفرنټ کلرز باندې. ټیک ده؟ ګورئ ما تاسو ته ویلي چې ټاپک سینټنس به یو سینټنس وي، نو تاسو دې ته وګورئ. ټاپک سینټنس یو سینټنس دی، د دې ځای نه شروع شوی دی او په فل سټاپ باندې ختم شوی دی. نو ټاپک سینټنس یو سینټنس دی. تاسو ته ما ویلي چې سپورټینګ سینټنسز چې دي هغه به د یو نه سیوا سینټنسز وي، نو تاسو ورته وګورئ 1 2 3 4 5 دغه شانتې 7 8 سینټنسز چې دي هغه سپورټینګ سینټنسز دي. او بیا مې ته دا ویلي چې کنکلوډینګ سینټنس چې دا به هم یو سینټنس وي، نو تاسو وګورئ دا یو سینټنس دی او که یو سینټنس نه دی. کلیر شو؟ ښه. تاسو ته ما ویلو چې ټاپک سینټنس چې دی دا به په سټارټ کې لیکلی کېږي، نو په سټارټ کې لیکلی شوی دی. سپورټینګ سینټنسز به بیا د ټاپک سینټنس پسې لیکلی شوي، نو دا تاسو وګورئ د ټاپک سینټنس پسې لیکلی شوي دي. او کنکلوډینګ سینټنس چې دی هغه په لاست کې لیکلی شوي دي. تاسو ورته وګورئ داسې دا خبره ده، ویری امپورټنټ خبره چې ده هغه دا ده. اوس ما تاسو ته دا ویلي چې ټاپک سینټنس چې دی دا چې مونږ کله ریډ کو نو د دې نه به مونږ ته دا پته لګي چې دا پیراګراف د څه په باره کې دی. ټیک شو؟ دې سینټنس ته وګورئ، دا سینټنس ریډ کوو چې تاسو ته پته ولګي، تاسو به وایئ چې واقعي دا باقي پیراګراف چې دی هغه دې په باره کې دی. ټیک ده؟ ګورئ There are many English learning academies, institutes and centers in district Swat, but the Namal College of English is the best. سینټنس ته تاسو وګورئ، دا روغ پیراګراف ستاسو د ذهن مطابق به د څه په باره کې؟ د نمل کالج په باره کې به وي. ویری ګډ. د څه په باره کې به لکه مونږ ته ډایرکټ د دې ټاپک سینټنس نه پته ولګېده چې د نمل کالج چې دی دا د انګلیش د زده کولو دپاره بیسټ انسټیټیوټ دی. یوازې د نمل کالج په باره کې نه، بیسټ انسټیټیوټ په باره کې. نو ګورئ ټاپک سینټنس چې دی د هغې نه مونږ ته دا پته ولګېده چې دا پیراګراف به د څه په باره کې وي؟ د دې په باره کې به وي. ټیک ده؟ بیا د دې ټاپک سینټنس د ایکسپلینیشن دپاره چې د نمل کالج چې دی هغه څنګه بیسټ دی، نو مونږه سپورټینګ سینټنسز لیکلي دي. سپورټینګ سینټنسز څه دي؟ دا به اوس مونږ ته دا ټاپک سینټنس ایکسپلین کړي چې نمل کالج چې دی هغه څنګه بیسټ دی، ولې بیسټ دی، زه ولې دا خبره کوم، ته ولې دا خبره کوې چې نمل کالج آف انګلیش چې دی دا د انګلیش لپاره بیسټ انسټیټیوټ دی. نو ته به څه چل کې د دې ټاپک سینټنس د ایکسپلینیشن دپاره به ته بیا سپورټینګ سینټنسز چې دي هغه به لیکې. نو د هغې نه بعد مونږ څه لیکلي دي؟ دا مې تاسو ته سپورټینګ سینټنسز چې دي هغه مې درته لیکلي دي. تاسو وګورئ ټوټل خبرې چې ما لیکلي دي نو هغه څه دي؟ هغه د دې په فیور کې دي. یوه خبره پکې داسې نشته چې هغه په هغې کې مونږ دا خبره کړې ده چې نمل کالج کې دا خامي ده پکې، چې مطلب په نمل کالج کې دا خرابې خبرې دي. هغه پکې مونږ نه دي لیکلي، خو مونږ څه لیکلي دي؟
مونږه ټوټل چې دی هغه د نمل کالج چې دی صفت لیکلی دی ځکه چې ټاپک سنټنس کې ما ویلی دی چې بیسټ دی داسې خو نشم ویلی که نه چې د نمل کالج اف انګلیش د بیسټ دی او بیا پکې په لاست کې ووایم چې سټوډنټان چې دي نو هغوی په کلاس کې شیطانۍ کي ټیک ده ټیچر چې دی نو هغه په ټایم باندې نه راځي یا پکې ووایم چې عرفان سر چې دی نو هغه کلاس نه اخلي هسې د وړو سره ګپ شپ لګي ټیک ده دا خبرې خو پکې ما نه دي لیکلې که نه خو دا پکې ما ولیکلې چې بس پیراګراف خو به بیړه غرقه کړي نو تاسو کو دې سنټنسز ته وګورئ دا سنټنسز چې دي نو دا د دې سنټنسز د دې ټاپک سنټنس دی یو ایکسپلینیشن دی او ما تاسو دا ویلی هم چې سپورټینګ سنټنسز بسی دا به د ټاپک سنټنس ایکسپلینیشن یې ټیک ده دا به مونږ ته ایکسپلین کوي دا ټاپک سنټنس بیا کو چېرې تاسو وګورئ نو ما په لاست کې څه لیکلی دي کنکلوډینګ سنټنس مې لیکلی دی او کنکلوډینګ سنټنس چې دی په هغې کې به کنکلوډینګ ورډز به وي نو تاسو وګورئ دز مې دلته کې لیکلی دی کنکلوډینګ ورډ ټیک شو او دی به څه چل کی دی به دا روغ پیراګراف کنکلوډ کی نو تاسو وګورئ دس بیکاز آف آل دیز کوالټیز پس د دې کوالټیز په وجه باندې یعنی دا کوالټیز چې ما کوم ایکسپلین کړي دي نو د دې کوالټیز په وجه باندې I am not reluctant to say that our college is the best. زه په دې خبره باندې شرمېږم نه زه په دې خبره باندې هیزیټنټ نه یم چې زه دا ووایم چې د نمل کالج چې دی هغه د بیسټ کالج دی مطلب زه دا په فخر سره دا خبره کوم چې نمل کالج چې دی هغه بیسټ کالج دی په ډسټرکټ سوات کې د انګلیش لپاره په دې خبره باندې ګله به تاسو پوه شوئ چې پیراګراف چې دی هغه به تاسو څنګه لیکئ ګله به یو دوه درې خبرې چې دي هغه په خپل مایند کې کېدې د دې پیراګراف سره ریلیټډ ټیک ده په پیراګراف کې به تاسو چېرته هم بریک نه راولئ مطلب دا دی چې تا ټاپک سنټنس ولیکو په دې ځای باندې ختم شو او ته وایې چې نه دا نور ځای پسې نه لیکم د دې ځای نه سټارټ اخلم نو دا به پیراګراف نه وي پیراګراف چې تا د دې ځای نه شروع کو نو در لاست پورې چې دی هغه به په یو فلو کې لیکلی کېږي په دې کې به تاسو بریک نه راولئ ټیک ده مطلب سپیس په پکې لاین به پکې خالی نه پرېږدوئ بله خبره ده تاسو ته دا ما ویلي هم چې پیراګراف تاسو شروع کوئ نو لږ ځای چې دی هغه به ورته پرېږدئ انډنټډ سپیس یا انډنټډ چې ورته مونږ وایو دا به دا لږ ځای به ورسره پرېږدوئ چې ما ته پته لګي چې دې ځای نه پیراګراف چې دی هغه شروع شو ټیک ده بله خبره دا ده چې تاسو به ګورئ ټاپک سنټنس یا کنکلوډینګ سنټنس دا به په بدل مارکر باندې یا په بدل پین باندې نه لیکئ په ډفرنټ کلرز باندې به نه لیکئ بس په یو کلر باندې به لیکئ بله خبره په خپل ذهن کې کېدی چې کله تاسو پیراګراف لیکئ نو د پیراګراف چې کله ختم شو نو کوشش کوئ چې د پیراګراف پسې بیا یو لاین چې دی هغه خالی پرېږدئ بیا بل پیراګراف چې دی هغه په بل لاین کې شروع کړئ هسې تاسو اوس ووایئ که نه پیراګراف لیکل آسان کار دی او آسان کار نه دی بې انتها آسان کار دی خو تاسو چېرته هم پیراګراف نه و لیکلی او کو لیکلی هو نو تاسو ته د دې په باره کې علم نه و چې زه به یو پیراګراف لیکمه څنګه اوس دا خو ما تاسو ته یو پیراګراف هسې یو جنرل پیراګراف مې درته ولیکو یو بیسک پیراګراف مې درته ولیکو ستاسو دپاره ټاسک چې دی هغه دا دی چې تاسو به دوه پیراګرافس په کور کې ولیکئ یو پیراګراف به دا ولیکئ چې ایډوانټیجز آف موبایل فون د موبایل فون فایدې چې دي هغه څه دي په پیراګراف کې به ولیکئ ټیک ته ایسې به پې نه لیکئ صرف یو پیراګراف به ولیکئ او بل پیراګراف به ولیکئ چې مای فادر از مای هیرو زما پلار زما دپاره هیرو دی او خیر دی یو پیراګراف پسې بل هم ولیکئ مای مدر از مای پیراډایز دا درې پیراګرافس چې دي دا به ولیکئ د پاسه به وله ټاپک نه ورکوئ سمپل صرف یو پیراګراف چې دی هغه به شروع کړئ چې هغه ختم شي بیا به هغه بل یو پیراګراف شروع کړئ او بیا پسې د بل یو پیراګراف شروع کړئ چې تاسو درې پیراګرافس ولیکل نو ما ته نه ښکاري چې تاسو ته به بیا څه پرابلم راځي په پیراګراف لیکلو کې ټیک ده